ها نظم د عنوان د ابۍ مورکۍ نو چې د ابۍ نامه زه واورم نو په منډه شمه د کلي ټولې کوڅې وګورم او ودرېږم بیا شم سوچونو کې چې کور ته به ځم زما د ابۍ د لاس شین چای به څښمه ورسره څنګ کې د تنور په اور څه ګرمه ډوډۍ هغه ډوډۍ چې د ابۍ د لاس خواږې وي پکې د خوراک څنګ کې به خبرې د خانۍ شروع کړم چې ابۍ زما به 20 موټر وي او 2-3 کورونه چې دا خبره رانه وشوه بیرته زر چوپ شومه چې مونږ غریب یو دا خبرې خو د خان سړي دي د دې نه وروسته به مې مور سره خبرې کوم چې مورې پښې دې راوږدې کړه چې یې منډمه ته به یې ستړي چې ستړیا دې وځي د کور کارونه خو مو ډېر دي خو ته یوازې پلار مې هم نشته دی دیاړۍ ته تللی خو خیر چې ما ته د جلکۍ وکړه نو دغه د کور کارونه ټول به کوي مور مې بیا شنه شي له خندانه ډکه وایي شیطانه زویه دغسې خبرې کوه چې مې دا زړه خوشحال وي هم مې مغزه خوشحال وي مور مې خبرې کوي زه لا په سوچ کې یم په دې کې دغه ټول ماحول خراب شي د یو اعلان غږ تر غوږو رارسي زما د پلار نوم پکې هم واورم وایي د دغه کور ودانه مړه ده او ټول خبر وسي